راځو نن فرست ډے د مایکروسافت ایکسل او اول به چې موږ بیسیک مینینګ د ایکسل به پیژنو د دې پس بیا خبرې کوو چې ایکسل د کوم ځای راغی چا جوړ کړو لکه تاسو چې هر کله یو نوی شی شروع کوئ باید هغه وپیژنئ څه لپاره کاریږي ولې زه زده کوم دې ماته فایده څه شی ده تاوان یې څه ده دا خبرې ډېرې زیاتې کوي راځو موږ ام اس ایکسل وایو دي خلک ایکسل هم وایي مایکروسافت ایکسل هم ورته وایي سپریډ شیټ هم ورته وایي مختلف قسم نومونه ورته تاسو ته ما پرون ویلي Excel is taken from excellent. Excel د خپل د Excel word چې دا د excellent نه اخیستل شوی څه ده کنه excellent په ځای باندې شارټ کټ Excel لیکي معنی څه شي دا means excellent calculation خو محاسبه خو حسابات څه ده کنه ولکونو په کروڑونو بیلیونز باندې حساب چې دا په یو انټر سره راوباس څه ده کنه نو څنګه دا یو excellent یو خې طریقې سره حساب او محاسبه ته په Excel کې کولای شي دې خبره هو پوه شو ازوبل MS Excel څه معنی MS Excel means Microsoft Excel MS Excel نو مطلب دا Microsoft Excel MS دا شارټ کټ دا M micro او S مطلب soft د خپل Microsoft یو کمپنی ده د دې مالک چې د اونر هغه بیل ګیټس ده دا یو وخت کې نړۍ ته ټول مالدار ترینه شخصیت هم ده بل Excel کومه کمپنی جوړ کو چا جوړ کړلو دا MS Excel چې دا is the product of Microsoft company دا د Microsoft د کمپنی یو product د Microsoft کمپنی جوړ کړل دا بیسیک درې خبرې خونه نه ویلي Excel د excellent نه شوی نه مینه د excellent calculation او د MS Excel مطلب د Microsoft Excel MS Excel means Microsoft Excel station او د کومه کمپنی پروډکټ ده د Microsoft Office د Microsoft Office چې د دوی د کمپنی پروډکټ ده Microsoft په کمپنی ده او د پروګرام د کوم پروګرام ده د کوم د Microsoft Office یو پروګرام ده Microsoft Office یو څه ده چې د کې مختلف قسم شیزونه پروګرامونه پکې پراته دي بیرزو MS Excel is used for calculation purposes دا د حساباتو اهداف لپاره استعمال کله چې ته حسابات کوي لکه اډیشن کوي جمع کوي کنه 2000 مثال درکړي 6000 مثال درکړي 10000 مثال درکړي یو 10000 ما واخستي اوس دا حسابو مجمع کوم څومره پیسې ما څومره پیسې موږ اخستي سبټراکشن کوم صحیح ده بلانکیټ پر مثال ما سره 1 لک روپۍ دي 50000 روپۍ را باندې ستا قرض وي دا مثال درکړي اوس ما سره څومره پیسې سبټراکشن ډیویژن تقسیم کوو 1 لک روپۍ د موږ راخلو په خپل کې ډیوایډ کوو څو کسان باندې چې کسان موږ دا ډیوایډ کوو څومره روپۍ موږ ترسي ملټیپلیکیشن وکړو دا اټ سیټ دا رقم د نور کیلکولیشن مختلف قسمه دنیا شونه دي باندې موږ خبرې کوو خپل چې دا مایکروسافت ایکسل MS Excel د څه لپاره یوز کیږي کیلکولیشن څه لپاره کیلکولیشن باندې اډیشن ډیویژن سبټراکشن ملټیپلیکیشن او دا څه څه ورځي او بل ما تاسو خبره پرون کړې و ان ټو ریپرزینټ اور ډیټا ګراف د دې لپاره چې موږ خپل ډیټا کوم معلومات چې تاسو ټول کړی دي هغه په ګراف کې وخه څنګه وخه په یو ګراف کې وخه لکه انزل ټپ ترازو او د دې کې زموږ سره مختلف قسمه ګرافس او چارټس موجود دي دا خو ایکسل د مایکروسافت ایکسل کې دا خو ورډ ایکسل کې د ناشنا او ډېر زبردست چارټ جوړیږي ګراف جوړیږي دی باندې خبره کوم یو دا چې ایکسل موږ د کیلکولیشن لپاره یوز کوو بل موږ د څه لپاره چې خپل ډیټا ګرافیکلی وخی څه کنه یو ګراف په توګه باندې شوس لکه کرکټ ګرافونه متعلق دي امیج مکمل ګراف ته توسط کوي بل راځو ایکسل به تاسو ایکستنشن وبینئ ایکستنشن مطلب دا د هر یو فایل خپل نه خوي څه ده کنه چې دا کوم فایل دا څوک نر ده که خزه ده صحیح ده کنه اوس وګوره دا د ورډ فایل نه تر لپاره لګي دا چې دا یو دا چې دا پی ډی اف فایل نه دا ویډیو ده ګوره MP3 کې چې کوم آډیو فایل وي سره .mp3 لیکلی ویډیو فایل سره MP4 لیکي څه ده کنه مختلف قسم شیزونه ور سره لیکل کیږي د خپل ضرورت مطابق چې کوم شیزونه ور سره راځي ازو ګوره ایکسل ایکستنشن مخکې چې کوم ورژن وي 2010 نه مخکې چې کوم ورژن د 7 راغلو 2003 راغلو 2000 راغلو هغه چې .xls په نوې ورژن چې کوم راغلي دي 2013 چې کوم وایو دغه ورژن ته چې دا د ایکستنشن .xlsx دا ایکستنشن زبنه یې راوي حق دا ډیر زیات اگزام کې هم د ترازی تاسو د ډي آی ټي اگزام ورکوي کې د بورډ اگزام کا هر سیستم چې کمپیوټر کوېشن راځي نه وتا چې 2013 ایکسل د دې ایکستنشن څه شي دا کړه تاسو به اپشن درکړي شو بل how to show extension ته اوس ما ته وایي چې دا خو سرجی تا وایي د ایکسل فایل کوم دې کې .xls نه لیکو
XLSX شته ورسره نشته ورسره ته وایې چې ورډ چې د دې ایکسټنشن DOCX ده د سره شته نه ته وایې چې د دې خو دا ویډیو ده د دې ډاټ MP4 ده د سره خو دا نشته دا ولې دا ځکه موږ دا اف کړی دي دا موږ به بند کړی دي څنګه شو کوو دلته ما ورته لیکلي ګوره د آپشن کې هاو ټو شو ایکسټنشن څنګه کولی شو موږ ایکسټنشن شو کو خو ورته ګورئ اول سټپ دا چې تاسو به راشئ کنټرول پینل به اوپن کړئ خپل کمپیوټر څه به اوپن کړئ کنټرول پینل چا چې وینډوز ویلي هغه کنټرول پینل اوپن کولی شي کنټرول پینل مې اوپن کړلو دې ته که تاسو راغلی یا به ستاسو دا شانتې وي کټګوري کې به پروت وي کنټرول پینل یا به چې دا شانتې وي او تاسو به راشئ دغه شانتې لږ لارج کې چې غټ ته غټ کنټرول پینل مې اوپن کول سټپ کې بیا به راشئ فایل ایکسپلورر ته وګوره اپشن فایل ایکسپلورر اپشنز دې باندې به کلیک وکړئ کلیک مو چې پر به شي ویو ته ویو مطلب خودل چې تاسو یو شی څنګه شو شي او دې ځکه به تاسو د دینه چیک اخواته وګوره hide extension for noun file types on څه ده کنه دینه بس دا چیک اخواته دلته ورته چې hide extension چیک نو نه اخواته کړل چې مې hide کوا apply plus okay اوس تاسو راشئ او وګورئ چې extension ور سره راغلی دا وک XLSX ولیدو DOCX دا کمپایل دا MP4 .mp4 فایل ٹھیک شو دا GPG دا PNG نه پکچر سره GPG کې راځي PNG کې راځي په دې باندې تاسو سپوږ شو یا ایکسټنشن څنګه شو کېږي دا به شي کنټرول پینل ته کنټرول پینل نه پاس ورشي فایل ایکسپلورر اپشن ته دې نه پاس ورشي ویو ته او دې نه ولا چیک څنګه کوي ریموو که چیک لګیدلې وو بیا ایکسټنشن نشو کېږي او که چیک ونه خوښول بیا ایکسټنشن تاسو سره شو کېږي اپلای بکی او اوکې بکی اوس مې ایکسټنشن لیدلو وای خو شي دی باندې تاسو دې پسې بل سټپ ته مونږ چې دا ایکسل وای دا څه لپاره یوز کیږي ما تاسو ته ویل ایکسل ټول دنیا ګټه اخلي هر کس ایکسل یوز کوي خو د خپل فائدې لپاره که ټیچر یوز کوي هغه د دې لپاره یوز کوي چې سټوډنټانو نمرې به معلومي کوم سټوډنټ زما سره پاس ده کوم سټوډنټ ما سره فیل ده دا دغه چې کوم وی جی پی ای چې دغه معلومه کوي مستانه کې تاسو ویل پرسنټیج راو بس ټول په ایکسل کې ډېر ساده او اسانه طریقې سره کېږي یو فارموله وایو به د تخایم چې څنګه کولای شي پرسنټیج معلوم کی څنګه ریزلټ راو باسي څنګه فیل او پاس معلوموي کنه دا کیسه یو ممکن کو امپورټنس اند یوز اف ایکسل باندې خبرې کوم ګوره میډیکل والا چې کوم دی هغه هم ایکسل یوز کوي هغه د خپل ګټې لپاره هغه څه کوي ډیټا انالایسس ټیسټ ریزلټ چې معلوموي څه ده کنه غوړي اډیټ وګورئ څومره پکې ګلوکوز دی او څومره پکې کم ده او کولېسترول سره هغه کوم سیستم چې دوی پیمانه ده هغه خپل هغه ترتیب باندې دا یوز کوي انجینرینګ کې انجینران چې دا هم ایکسل یوز کوي خو د خپل فائدې لپاره خپل ځکه یو څه کوي یو ټیسټونو سره کار نشته کنه انجینر کار څه سره ده وخت سره کار ده شګي سره کار ده دغه شانتي روډونو سره کار ده بلډینګونو سره کار او شو ګوره څه کوي کاست اسټیمیشن کوي پکې نرخ پیسې چې څومره راځي په یو ځای باندې لاګه او سره خپل پروجیکټ چې د غبره کې ډیټا معلومات چې کوم هغه دی پکې ایکسل کې برابرۍ او راټولوي اکاونټینګ والا اکاونټینګ به تاسو لري وي خپل کاونټر وی هغه تاسو هوټل ته لاړ شئ ورځي کله پیمنټ کوئ هغه خپل کس ناس کمپیوټر کې لګیاوي هغه څه کوي هغه خپل اکاونټینګ کوي که تاسو هسپتال ته لاړ شئ د بیل اکاونټینګ والا ناس وي هر ځکه بیل کسان ناس یو پروفټ او لاس معلوم ګټه او تاوان څومره ما ګټه وکړل نو بس څومره تاوان بل بانکینګ کې بانک والا چې زیاتره چې د ایکسل یوز کسانو ډیټا نمبر د شناختی کارت نمبر شو ورسره د ایمیل شو موبایل نمبر شو ټول ډیټاګانې د ایکسل کې راځي دا شانتي محاسبې کې حساب یو مونږ ډیټا راته داخلي په یو شیټ کې راځي دا وخت زموږ یو میاشته ریزلټ څومره پیسې راغلي څومره پولیس حسابات شي او څه شي سټورز کې خلک دا یوز کوي انوایس خپلوي یو لیست سودا لیست هغه کې ورته نرخ هم لیکل شوی څه ده کنه دا شنو سټور کې پروت لیکل دا غون لیست لګیدل څومره سودا دی واخل څومره پیسې دي شي څومره نه کیږي څومره پات شي څومره ورکړي ټول حسابات چې د پدې ایکسل کې خلک ریسرچ والا کوم کسان چې ریسرچ کوي میډیکل او خپل ریسرچ ورکول کیږي موږ خپل ریسرچ او کول کیږي هر څه خپل ریسرچ ورکول کیږي په انډستری کې څه ده کړم څه کوي دی په واسطه باندې دوی ډیټا ریپرزینټینګ ګرافیکلی څه ده خپل ډیټا په ګرافیک شکل باندې او بل ډیټا کلیکشن په ایکسل څه ده کړم ایکسل په میډیکل کې یوز کیږي انجینرینګ کې یوز کیږي اکاونټینګ لپاره بانکینګ سیستم لپاره سټورز لپاره ریسرچ هر یو کس د ایکسل نه ګټه اخلي خپل فائدې او خپل ځکه ورنه فائدہ اخلي اوس تاسو دا زده کوئ چې موږ څنګه کولای شو چې ایکسل اوپن کړو صحیح ده ایکسل اوپن کولو طریقه یاد کړئ د ایکسل اوپن کولو مختلفې طریقې
زه تاسو ته یو څو طریقې ښیم. اول طریقه دا ده چې راشه رایټ کلیک وکړه نیو ته به راشئ. نیو نه پس به تاسو راشئ دې ځای کې وګورئ دا ده مایکروسافټ اکسل ورکشیټ لیکلی که نه په دې به کلیک چې کله مو کلیک وکړو تاسو ته دا فایل ډایرکټ اوپن شو. دا نیو فایل د تش دی کې هېڅ لیکل هم نشته. زه به دا ختم کړم د بیک سپیس سره. وګورئ ایکسټینشن هم ورسره دلته ډایرکټ راځي ځکه چې موږ ان کړی ده. دلته به زه ولیکم چې اکسل کلاس students data ستاسو ډیټا زما په دې فایل کې ما سره نوم مو شو څومره پیسې مو ورکړي نوم دې ورکړي کوم کلاسونه سٹارټ کړي ټول ما دې سره موجود از انټر که نام نور کې فرق نه کوي بس دا وګورئ اوس ما سره به اکسل اوپن شي وشو دا د اکسل سره اوپن شو. بیا ورته ګورئ رائټ کلیک نه پاس نیو نه پاس مایکروسافټ اکسل ورکشیټ کلیک وکړو دا به اوپن بل راځو موږ دلته سرچ بار وینډوز 7 خپل سرچ بار لري وینډوز 8 خپل سرچ بار لري او وینډوز 10 خپل سرچ وینډوز 7 کې چې تاسو چا سره وینډوز 7 دې کې براشي دا شان دی بټن کې دا شان دی ګرځي جوړ شي کلیک په کې دې کې سرچ ته راځي دې کې تاسو اکسل لیکي وینډوز 8 کې ودا شان دي حالات دغه ځای ته برازي چې څنګه څه کو کنه چې کله راغلی دې کې تاسو یو سرچ بار اوپن کیږي خلاصي دې کې تاسو لیکي چې اکسل به تاسو ما سره چې دا وینډوز 10 دا زما ته دومره ضرورت نشي زال ده زما ځل دې مړ ډایرکټ راکړی اپشن باید دې کې د سرچ کوم ځل دې کوم اکسل وبلی درو اکسل مې چې څنګه ولیکلو دا دې کې اکسل راغی کلیک په کوم د اکسل زه اوپن اکسل سره زه د اکسل ډیر زیات کاروم زه هم چې اکسل ما سره په دې کې پروت وي او زه ډایرکټ کلیک په کوم ما سره اوپن شي دا ډای ټاسک بار دې ټولي پاتې ته سوای ټاسک بار نه به هیروي ښه ټاسک بار بیا دا هر یو ځای چې د خپل نوم لري دې ته کویک لانچ وای څه ته وای کویک لانچ ځکه ورته هم دې لپاره چې موږ کولای شو پروګرام ډیر زر اوپن کو لانچ کو خا په کمپیوټر زه وړم چې دا په ټاسک بار باندې پین کوم بیا بار زما سرچ مرته ضرورت نشي سرچونه کوم دا به راوړم راشه دلته کې کلیک وکاو لیکه چې اکسل تاسو چې هر قسم وینډوز ویل ته تاسو اکسل چې پروګرام راغی رائټ کلیک وکړو رائټ کلیک هم وکړو اوس به تاسو وایي چې دې کې ودا ګوره پین ټو سٹارټ کوي که پین ټو ټاسک بار سٹارټ مطلب دا سٹارټ مینیو وګورئ چې کله دې باندې کلیک کوم دې کې ما سره اکسل نشي اوس خلاص ته په حال نشته کنه حضرت اکسل لیکم او زه دا پین کوم سٹارټ هر وینډوز خپل سٹارټ لري خو سٹارټ مینیو لري اوس ګوره دا د اکسل سره رائټ کلیک پیوکا بیا دې کې تاسو چې دا درکې ریسایز کا دا غټ خې کوډو کې خې کوډو کې وکړه کغټاوی رائټ کلیک وکړه خدای اوس زمونږ باندې ډیپند نه دا وینډوز کې دا سیستم خلک ښه چې کله څوک وینډوز نه کوي دا به موږ ټیم ته دا څنګه کیږي څنګه راځي او څنګه څه شو سٹارټ نه پین کړو بزل درازم کلیک وکوم اکسل به زو کنه وړم آزاد نور ما آسانه کوم سبو کوم تاسو بار ته راوړم سرچ کړئ چې اکسل ها سرچ وکړو رائټ کلیک او رائټ کلیک نه پاسو لیکه پین تاسو بار دا تاسو ما سره اوس دا راغلی دا به ختمو ما سره دلته پروت ده دا دې کې فین شو که زه کمپیوټر بند کوم او به سٹارټ کوم دا به دې کې پروت چې کله کلیک وکړم دا کې اکسل سره اوپن کیږي زما د سرچ مرته ضرورت نشته به ضرورت ودا بیا راځم ها تکلیف وکړه دا کلوز کوا او دا وګور بلینک ورکشیټ وربوک زموږ په کار بلینک کنه اوپن شو خلاص وربوک راغی دې ته اوس ویل کېږي دا ګوره شیټونه ورسره لیکلي دي دې کې دا سیل دا شان دي تللی دا شان دي دا اے بي سي ولې لیکلی دا دې پورې دغه څنګه لیکلی څه د پاره د استعمال وکړی دې کې اوس مونږ کیسه صحیح دا اوس ما تاسو اوپن کول طریقه وکړه